دا جنتی وطن د لغمان ولایت اړوند د قرغیو ولسوالۍ د کشمون قریه ده. تقریبا 100-200 کارو خبره ده یو دوا خیر شوی دی هماغه په قدم کې روانې موږ هم اوس هم روانه سئ. ما یو څه نور هم اورېدلي دي چې یو شپه چې بله ولې نه ډېرې شپې وکړه ډېر یعنې که موږ یو میاشت دلته تېره کېږي هیڅ پروا نشته نو دې باندې کې به څومره ډوډۍ او دغه خوراکي توکي چې موږ ته یو میاشت دا 20 کسان دلته یو ته به موږ ته راکړي. کشمون دا راجایم سے مرکز منی لغمان بینگی سم جهان. دغه کورونه به تاسې ښکاري په دې کورونو کې چې کوم سکون دی کم ژوند دی او کوم هسې مینه وي باور په خدای وکړئ چې په لویو محلونو او بنګلو کې نه وي. تاسې په زوم باندې هېڅ کله دا جبر نه کوئ چې ته سره واخله ته ډوډۍ وکړه ته زما میلمانه وزر کړه یا دا کالي واخله یا دا واخله دا واخله. نه دا خبره نشته زموږ دلته نشته دی. نه د غرونو باندو همدغسې مسجدونه وي همدغسې دیرې وي همداسې مجلسونه وي او خوب پر کیف وي پر سکونه وي او دومره خوندور وي چې دلته مونځ ادا کې فکر کوي چې زه په مکه مکرمه کې مونځ ادا کوم دومره سکون پکې وي. مرکزي کوم لیسه چې ده هغې ته زموږ رسیدګي د ماشومانو نه کېږي 4 ساعته یو طرف ته لګېږي چې رفت آمد 8 ساعته لګېږي هلته رسیدګي نشي کوي. موږ دغه غوښتنه دولت نه کوو. دغه کوټنۍ چې ته ښکاري دا دکان دی او هغه دکان چې یو کال وړاندې دا هم د کاروبار د نه ترسره کېدو په موخه وتړل شو. څومره بده خبره ده چې یو دکان په بسته کلي کې وي هغه هم وتړل شي. څومره ښایسته جنتي وطن الله تعالی راکړی دی. تاسې دغه منظرې وګورئ دغه وطن وګورئ دا ښایستونه وګورئ. دا هغه څه دي چې د انسان زړه ذهن دواړه خوشحالي. د مسلمانانو ترمنځ سرحد نشته دی او هر هغه څوک چې د مسلمانانو منځ کې سرحد جوړوي هغه زموږ له ډلې نه دی. دا په ښکاره ډول د اسلام سره خلاف عمل دی. د دې په باره کې تاسې مشران یو ځای شوي ناستئ چې دغه بده پدیده چې ده دا له منځه لاړ شي. په دې اړوند راته معلومات راکړه چې په ټول کشمون قریه کې څومره کورنۍ ژوند کوي او د دې ترڅنګ څو مکتبونه لرو څو کلینیکونه لرو او مدارس څومره لرو. 40 کلن وي 40 کلن او اوس څو کلن یې؟ اوس تقریبا 15 کاله تقریبا یم اوس 15 کاله یعنې 15 کاله وروسته خپل کلي ته راغلی. کلي ته رالم کلي ته تپوس وکړم وګورم خپل کلی وګورم. تاسې باور په خدای وکړئ چې دلته راغلی یم زړه مې دا نه غواړي چې زه دې بېرته لاړ شم. ډېر ښایسته وطن دی ډېر ښایسته ولسونه دي. چې امن وطن ده دې ته باید سړک جوړه شي او نورې مشکلاتونه لرو چې سړک نه وي او هلته مشکلاتونه ډېر دي. لکه وګوره دلته مونږ سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو. دا جنتي وطن د لغمان اړوند د قرغیو ولسوالۍ ده او د کشمون قریه ده. پورته کلی چې دی هغه کشمون مرکزي کلی دی او دا بیا د کشمون اړوند هغه سرسبزه غر دی چې په رښتیا هم دغه ساحې ته یو ځانګړې ښکلا ورکړې ده. درنو ملګرو کله چې ته د غرونو څوکو ته رسېږي د هوا حالات به تاسو ته ښه معلومیږي چې هوا یې یخه وي نسبت هغو ځایونو ته چې ټیټ پراته دي او بیا چې دغسې جنتي ماحول وي او دغسې ښایسته غرونه وي او غرونه بیا د څېړیو په ونو باندې پوښل شوي وي په رښتیا هم دا وطن بیا د ستایلو دی. درنو ملګرو زموږ د هېواد هر یو سیمه هر دره هر ولایت هر یو ولسوالۍ ټوله ښکلې ده. هر ځای ته چې ځي بلا مینه پرې ماتېږي خو چې دغسې د غرو څوکو ته راخېږي دغسې جنتي وطن ګورئ دغسې جنتي ماحول ګورئ د زړه ارام مومئ او زړه مو سکون در بخي. دغه ماحول تاسې ته د زړه سکون در بخي. درنو ملګرو راسره پاتې شئ د کشمون دغه ښایستونه هم در باندې ګورو چې
په لومړي ځل ورته زموږ میډیا راغلې ده. له دې وړاندې یو میډیا هم دغسې ته نه ده راغلې. نن به د کشمون اړوند د ولسونو سره خبرې اترې هم کوو او دا به وپوښتو چې دلته ژوند څنګه روان دی، د دې دغه روزمره چارې څنګه پای ته رسېږي، د دې دغه روزمره چارې په څه ولاړې دي، آمدن یې په څه ولاړ دی، دلته ذمهداري څنګه ده، دلته که مالداري څنګه ده، د تعلیمي نصاب اړوند سره خبرې کوو، ورزش اړوند سره خبرې کوو. دا ټول په همدغه ځانګړې خپرونه کې راسره پاتې شئ. مخکې ورځو کشمون در باندې ګورم. د دې سفر ترتیبونکی په امریکا کې زموږ میشت ملګری کریم الله کریمي دی. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. د کشمون په مرکزي کلي کې یو. ډېر زیات خوشحاله یم چې دا زما د پلار نیکه د خاپوړو ځای دی. دلته چې راغلم یو ځانګړی سکون لري دا ځای. هغلته پورې زموږ کورونه دي او دا زموږ هغه مرکزي جومات چې زموږ والدین بل ته راتلل او دلته به جمع کولې او مونځونه به کول. نن کلونه وروسته راغلم. زه فکر کوم چې په 2008 کال کې هلته راغلی وم او شاوخوا 13 کاله وروسته راځم ورته، خو هغه جمع جوش چې په هغه وخت کې اوس نشته دی. دلته وچکالي راغلې ده. وچکالۍ تر څنګ دغه لارې ستونزې دي او دې ځای کې چې کوم میشت ولسونه وو هغه ورځ تر بلې په کمېدو دي او ښار په لوځي. که له یوې خوا دغه ښایستونه دي، له بلې خوا دغه غربت او د لومړیو اسانتیاو نه لرې پاتې کېدل هغه څه دي چې د دې ځینې ولسونو یو څه زړه توري کړي دي. الله تعالی دې هغه وخت بیا راولي چې دغه څه کورونه چې شاته ښکاري دلته کورونه ډک دي، خو هغه اړه کله چې دی هغه اوس هم خالي دی. داسې وخت الله تعالی راولي چې په دغه ځای کې بیا جمع جوړ شي، دلته دوکانونه وي، دلته کورونه وي، دلته زموږ مشران راشي، زموږ نیکونه، زموږ پلار، زموږ ترونه دلته راشي او دغه ژوند بیا له دغه ځای نه پیل شي. دغه کوټنۍ چې ته ښکاري دا دوکان دی او هغه دوکان چې یو کال وړاندې دا هم د کاروبار د نه ترسره کېدو په موخه وتړل شو. څومره بده خبره ده چې یو دوکان په بسته کلي کې وي هغه هم وتړل شي. خو راځئ د داسې چا سره خبرې اترې کوو چې کلونه وړاندې په دغه ځای کې ژوند کړی دی او کلونه وروسته بیا دغه ځای ته راغلی دی. هغه مخکیني تاثرات هم ترېنه پوښتم او په اوسني وضعیت هم ورسره خبرې اترې کوم. تاسې راځئ راسره پاتې شئ. السلام علیکم. ایسب ښه ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ امیر جان. امیر جان د دې کلي اوسېدونکی او کشمون بر کلي اوسېدونکی. ښه دلته ستاسې ځمکې کوم هلته دي؟ زموږ ځمکې دلته دي شاته د غوړ کاوړ کې هم دي، دلته هم دي. دلته هم دي؟ ښه دلته دې ونې شته چې په خپل لاس دې نیال کړي؟ دا لاندې خوړ کې شته، داسې لاندې خوړ کې دي؟ ښه ډېر ښه. دا زما د نیکه جومات دی او زما د پلار نیکه مې اوسېدلی دلته موږ د لغمان ولسوالي قریه کشمون اوسېدونکی یم. بالکل. او په خپرونه کې پیل کې ما دا ویلي چې دا قریه کشمون دی او دا یې مرکزي کلی دی. حاجي صاحب دا راته ووایه چې کلونه وړاندې چې تاسې له دې ځای نه مهاجرت ته زړه ښه کړ، هغه وخت کې دلته څه کیسې وي او کلونه وروسته بیا راغلی دې وطن ته؟ دلته ډېر ښه خوشحاليګانې وې پخوا او اوبه هم ډېرې وې او ګرم آباد و او سهولت ډېر ښه و. څو کلن وې حاجي صاحب له دې ځای نه چې ووتلې؟ زه تقریبا 40 کلن وم. 40 کلن وې؟ 40 کلن. او اوس څو کلن یې؟ اوس تقریبا 80 کاله تقریبا یم. 80 کاله یعنې 45 کاله وروسته خپل کلي ته راغلی؟ کلي ته راغلم، کلي ته راغلم، کلي ته تپوس وکړم، وګورم خپل کلی وګورم. ډېره مننه. په دې 45 کلونو کې کله بیرته وطن ته راغلی وې د دې ځای احوال دې اغوستی و چې هر کال زه راځم دلته. هر کال راځي؟ دغه لار هم یو څه پاکستان هم راغلی یم او په غرونو خپل وطن ته راغلی یم. 15 شپې 7 شپې دلته مې کړي، بیا تللی یم. بیا و جلال آباد کې مې کور دی، بیا راغلم خپل کلي ته، خپل وطن وګورم. څه تغیرات ویني په دې کلي کې؟ یاره صاحب نور تغیرات دا دی، د لارې مسله ډېره ده. لاره کې ډېر مشکل دی، زموږ لارې ډېرې خرابې دي. بالکل. او دلته راسادګي او دا کسان چې دي ډېر سخته ده، راتګ زموږ ته ډېر مشکلات دي
ډېره مننه حاجي صاحب. هغه 40 کاله وړاندې ته ورځو کله چې ستا واده و. واده مو څنګه ترسره شوی و درته یادېږي؟ نه واده ما پاکستان کړی دی او پخوا زمونږ د نیکونو د پلارانو وادونه چې شوي دي که نه او دا ډېر ښه وادونه وو. هغه ټیم بیا د ورور موږ نه اخیستو. زموږ پلارونو دوا شوی دی او 10,000 روپۍ ورور و. هغه هم د دغه کې حسابوي دا مهر کې حسابوي پیسې نه هلي. زمونږ ډېر ښه رواج دی. زمونږ دونه زیاتې او زبر نه کوي او ظلم نه کوي. اوس هم همدا کیسه ده که نه؟ هماغه زما دوا پخوا د لکه تقریبا 100-200 کالو خبره ده او دوا خیر شوی دی. هماغه په قدم کې روانې موږ هم اوس هم روانه سئ. ما یو څه نور هم اورېدلي دي چې تاسې په زوم باندې هېڅ کله دا جبر نه کوئ چې ته سره واخله، ته ډوډۍ وکړه، ته زما مېلمانه وزرکړه، یا دا کالي واخله، یا دا واخله دا واخله. دا شته؟ نه دا خبره نشته زمونږ دلته نشته دی؟ نه. او یو څه چې ما نور هم اورېدلي دي چې دا زموږ د ټولنې زه فکر کوم چې بده پدیده ده، هغه دا ده چې موږ خپله خور یا لور په بل قوم کې نه ورکوو، په بل ځای کې نه ورکوو. یاره بل ځای کې موږ دا خپل قوم کې ورکوو. دا بده خبره نه ده ستا په نظر؟ نه بده خبره خو نه ده، خو داسې پخوانه دا زموږ همداسې رواج دی. ځکه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی، هغه وایي چې د مسلمانانو ترمنځ سرحد نشته دی او هر هغه څوک چې د مسلمانانو منځ کې سرحد جوړوي هغه زموږ له ډلې نه دی. دا په ښکاره ډول د اسلام سره خلاف عمل دی. د دې په باره کې تاسې مشران یو ځای شوي ناستئ چې دغه بده پدیده چې ده دا له منځه لاړ شي؟ یاره پخوا دا خبرې سره وې نه او دا موجوده وخت کې دا خبرې اوس ټول خلک بار هم ورکوي، مخکې نه ورکوو. یو زما په نظر باندې زه شخصي نظر داسې لرم چې هغه وخت کې دغه کلی چې ټول خپلو کې وو که نه، ټول د بر کشمون کوز کشمون او دا بانډونه چې خلک راتلل داسې هم خپل وو او دې ځای نه به موږ بل ځای ته تلو نه چې هلته خپلوي وکړو یا بل ځای ته ورکړو خپله لور یا خپله خور. همدغه وجه به چې همدغه رواج پاتې شوی دی تر دې دمه. همدغه رواج پخوا هم د پاتې شوی دی. بله خبره کشمون کسان چې دې نور قبیله چې دی دا چنار دی نور کې دي چې دي همدې ځای نه وتي دي دا خلک او خارج شوي دي او دا زموږ د کریه د کلی دی پخوا نه. بلکل. حاجي صاحب خبرې موږدې شولې. دغه کشمون ته چې راځې دغه ویجاړ کورونه ګوري، هغه صحنه هم د ذهن ته راځي چې یو څو کلونه وړاندې دلته هر څه سم و. دلته به جمع جوش و د ځوانانو، دلته به دوکانونه و، دلته به هغه لوبې به وي، هغه تیږې ویشتل به و، هغه د غوزانو لوبې به وي، نورې کیسې به وي، اخوسۍ به و. دې کې به هر څه به کېدی. اوس هغه هېڅ هم نشته دی. نه هغه خبرې نشته اوس. هر سړی خپل غم کې روان دی، خپل کاروبار کوي. پخوا وزې به هم ډېرې وي، غواګانې به وي او ښه خوشحالي به ډېره وه. ځکه و دې وخت کې څه نشته، اوبه هم نشته، اوبه هم به ډېرې وي او هر څه پرېمان وو. زما په اند دا ټوله بدبختي چې دا د وچکالۍ له وجې ده. که چېرته وچکالي نه وی نو انشاءالله چې اوبه ډېرې وي که نه زیاتې اوبه به وي. دلته اوبه بهېدې دې ځای باندې بهېدې کته بهېدې او زموږ ځای کې دلته اوبه به ډېرې وي، هر څه به کېدې، جوار غنم هم ډېر کېدو. اوس نشته. اوس باران که وشو کېږي، که باران نه ونه شي اوس هم نشته. یعنې للمي ځمکې دي، هغه آباده ځمکې اوس په للمي بدل شوي. نه للمي بدل شوي وو. ډېره مننه حاجي صاحب. الله تعالی دې د اوږد عمر څښتن کا. خوشحاله شوم چې ته مې ولیدلې او زه به درنه ځم او ته همدلته پاتې شه. کلي کې دې لس 15 شپې وکړه ښه چې د زړه ورنه موړ شو بیا راځه. صحیح دی؟ ډېره مننه. الله تعالی دې ودان لره. درنو ملګرو له تاسې هم مننه چې راسره راستئ. د کشمون دغه ځانګړې خپرونه تاسې ګورئ. راسره پاتې شئ، نور ښایستونه هم در باندې ننداره کوو. سلام درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تمه ده چې ټول به راته رکه روغ اوسېږئ. ښایسته کشمون دی او ښایسته ولسونه دي او دغه خاوره الله تعالی داسې یو زرخیزه خاوره ګرځولې ده چې د دې ځای که ولس دی او که د دې ځای ځمکې دي که د دې ځای هر څه دي ټول داسې خوندور او جذاب دي چې د انسان زړه او ذهن ارامه کوي ځان سره. دلته راغلو، شپه مو تېره کړله او ورځ مو تېره کړله. تاسې باور په الله وکړئ که زړه مو کېږي چې دې ځای نه لاړ شو. دا کمال زمونږ د سردرو دی، دا زمونږ کمال د هغو غرونو دی چې زمونږ په هیواد کې الله تعالی را پیدا کړي دي.
دلته یو څه چې زمونږ هیوادوالو بل کار شروع کړی دی هغه دغه مسجد دی نو مې غوښتل چې همدام درنو هیوادوالو سره شریک کړم درنو ملګرو دا مسجد دلته به جوړیږي او ډېر کوچنی ځای ورته انتخاب کړی دی د غرونو بانډو همدغسې مسجدونه وي همدغسې دیرې وي همداسې مجلسونه وي او خوب پر کیف وي پر سکونه وي او دومره خوندور وي چې دلته مونځ ادا کې فکر کوي چې زه په مکه مکرمه کې مونځ ادا کوم دومره سکون پکې وي اگر که په ټولو مسجدونو کې سکون وي بیا د غرونو مسجدونه داسې وي چې سادګي پکې ډېره وي او چېرته چې سادګي وي ژوند هلته وي او د ژوند خوند بیا په سادګۍ کې دی دغه هیوادوال مې تاسې ګورئ که څرنګه چې هغه مرکزي کلی دی د کشمون او دا چې دی اسدبیګ بانډه ورته ویل کېږي اسدبیګ بانډه ځکه ورته ویل کېږي چې دغه بانډه اسدبیګ جوړ کړې وه او اسدبیګ پیژنې څوک دی هغه دغه مشر چې راسره ولاړ دی دی تاسې ستړي مو شي په خیر راغلی ستړی مو شي شکر دی الحمدلله اسدبیګ خپله یې که نه خوشحاله شوم چې ومې لیدلې زه هم خوشحالم چې تاسو راغلی خوشحاله اوسې الله دې ښه لره زموږ راتګ ته خوشحاله وي ډېر دلته خو موږ ډېر تکلیف کړلی که نه ډوډۍ دې راته راوړله چای دې راته راوړله شپه دې راکړله راته ډېر ستړی شوې راسره سره ورونه یې څه شی مې تکلیف مې وکړ کړی دی که نه تکلیف هم دومره وي نه څه پروا که یو شپه بله وکړو میلمه پالنه به وکړی شي زموږ یو شپه چې بله وکړو ولې نه ډېر شپه وکړه ډېر یعنې که موږ یو میاشت دلته تېره کېږي هیڅ پروا نشته نو دې باندې کې به څومره ډوډۍ او دغه خوراکي توکي چې موږ ته یو میاشت دا 20 کسان دلته یو ته به موږ ته راکړي پروردګار رسوي پروردګار یې رسوي ښه ډېره مننه دلته په دې باندې کې چې ته ژوند کې سره له دې چې اوبه هم د ښکته د خوړ نه راوړي او دغه خوراکي توکي هم تاسې د ډېر لرې ځینې راوړي چې 5-6 ساعته مزل دی سکون پکې شته دی سکون لري دا ځای تاسو ته سخته نه ده چې دا خوراکونه دا هغه لرې ځینې راوړي نه دا لنډ دی که نه دا توتان اونۍ دي ډېر ژوند ښه روان دی ډېر ښه ما اورېدلي دي چې دغه څوک چې دغه طبي خوراکونه کوي مثلا اوس شودس کی او پنیر خوري ماسته خوري او د غنمو ډوډۍ دي چې خوري دغه غوړیو نه دې شیانو ډېر پرهیز کوي د هغو دغه صحت ډېر پاتې کېږي صحتمند پاتې کېږي دا په رښتیا هم همداسې ده همداسې ده څوک چې اوزې لري که نه ډېر پنیر هم دي او شوبده هم دي هر څه چې خوري انسان اوسه تندرست وي که نه ډېر اوبه هم ښه دی هوا هم ښه دی بالکل اوبه هم ښه دي بالکل اوس زه ته چې دې ځای نه روان شو که نه اونچ خو ډېر لرې دی اونچه پورې به ما ته ورسېدلی شو ته به ډېر زر رسېږي که زه تو زر رسېږي ولې ته خو د دې ځي تو سره بلد یې زه خو چې دې ځای ته رارسېدلی یم خو زه اوس تخت کولی نشم مدل کولی نشم نه تکړه ځکه دې ځینو کې چې ته خېجې او کته کېږي د غواګانو پسې بل شي پسې زه اوس دې ځای نه یو ځل راختلی یم بل ځل دپاره داسې توانۍ نه لرم چې کته شم خو ته ځې او راځې تا دپاره اسانه زه فکر کوم چې ما نه ته تکړه بلد یم تکړه ونیسه پخوا داسې تکړه ګري چېرته دی ته چې ځواني تېره شوې ده یو خبره باندې باوري اوسېږه چېرته ستاسې دغه پاخه هډوکي چې په دغه ځایانو باندې بلد دي او چېرته موږ ونې خلک چې ښار کې هم ژوند تېر کړی او دلته راشو موږ چې له دې خوړ نه دلته راخېږو دومره چې څومره موږ ستړي کېږو ته که دې ځای نه لاړ شې اونچه پورې چې دې نه تقریبا 4-5 ساعته مزل دی څومره چې ته ستړی کېږي دې نه موږ دلته ډېر ستړي کېږو وجه څه ده چې ته د آب و هوا سره بلدي د دې مزل سره بلدي او دغه ساحې سره بلدي غرونو سره بلدي بوټو سره بلدي او دغه لاره درته معلومه ده او ستا دا وجود همدې تیار دی چې دغه لاره باندې مزل وکړي خو موږ ورسره نه پوهېږو او نه زموږ وجود دا اجازه راکوي چې دومره تاسې مزل وکړئ پرون راغلي او نن مو ته به بیخي خړه ده نو هدف مې له خبرې نه دا دی چې تاسې اوس هم تندرست تاسې زموږ په نسبت باندې که نه بالکل ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې خبرې اترې دې راته سره وکړلې او وروستیو کې داسې چې څه ستا په زړه پاتې پیغام دې وي دولت ته یو هیله لري چې لاره کې د خدمت وکړي دلته درته کلینیک جوړ کړي بل څه وي نو راته ووایه چې دولت او یا هم هغه مسؤلین چې دمګړې تا ګوري هغو ته ستا غږ ورسېږي سړک به جوړ شي داسې سهولتو سړک کې ده ښه سړک جوړ شي ډېره مننه کور دې ودان الله تعالی دې باعزته لره ژوندی اوسې ښاد اوسې ډېره زیاته مننه درنو ملګرو تاسې دې الله تعالی راته ښاد او ژوندي لري تاسې دغه جنتي وطن وګورئ دا جنتي ماحول وګورئ او دا منظرې وګورئ او بیا دا مشکلات وګورئ چې دلته یو صحي کلینیک نشته دی دلته یو مدرسه نشته دی دلته یو مکتب نشته دی او دلته د ژوند هغه اړتیاو لومړنۍ چې اړتیاوې پوره کېږي یو کوچنی دکان پکې نشته دی
په داسې حال کې موږ ژوند کوو ته به فکر کوې چې 1995 کال دی او حالان کې دا 2006 کال دی. درنو ملګرو را سره پاتې شئ کشمون در باندې ګورو. سلامونه بیا هم ستړي مشئ درنو ملګرو تمه ده چې روغ جوړ اوسئ راته. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن د لغمان اړوند قرغیو ولسوالۍ همدارنګه کشمون قریې ته راغلي یو او نن په مرکزي کشمون کې ناست یو، یعنې دا یې بر کلی دی او ډېر ښایسته ماحول جوړ دی، ګل ګل ځوانان راسره ناست دي، مشران راسره ناست دي. دا د دې سیمې اوسېدونکي دي او خوشحاله یم چې د دې په منځ کې یم او یوه د راز خبره دا ده چې زه خپله د همدې قریې یم، هغه پاس مې کورونه دي او هم د دې کلي یم. دا چې اوس مسافرۍ ژوند په ننګرهار کې کوو هغه بېله کیسه ده. کیسې نه اوږدو، د دې سیمې پشۍ یو خوږژبی ترنم کوونکی دی. له ده سره غواړم چې 2-3 خبرې مو وکړم. تاسې به څېرې سره اشنا استئ. دی نو کله کله په دې سوشل میډیا باندې ډېر وایرل وي او ډېرې ښایسته زمزمې راته کوي. نن ده سره غواړم چې خبرې اترې وکړم، ټوکې ټکالې ورسره وکړم، د کشمون اړوند ترېنه یو څه وپوښتم. سلام ستړی مه شې، په خیر. سلام، مهرباني مهر صاحب، ژوندی اوسې، الله دې باعزه لري. ډېره مننه. وبښئ ما زه خو دې پېژنم، ځینې لیدونکي به دې پېژني. خپل نوم دې راته ووایه. زما نوم دی ثنا الله جګرخون. جګرخون ښه اوس هم جګرخون یې؟ والله څوک عمر تېرېږي بیا هم جګرخون زیاتېږي. جګرخون نو ولې؟ والله بس د وطن په مینه باندې او یو مسلمان په غم باندې جګرخون باندې. ښه اوس خو الحمدلله په وطن کې امن دی، سکون دی، ژوند روان دی، یعنې څه چې موږ غوښتل هغه ټول کېږي. اوس هم جګرخون یې؟ نه انشاءالله اوس خو بیخي امن دی، چې هر ځای ته ځې بیخي داسې امن دی لکه په خارج کې را روان بیخي امن دی افغانستان. کشمون دا راجایم سی مرکزم نی لغمان فینگی سم جهان. کشمون دا راجایم سی مرکزم نی لغمان فینگی سم جهان. کشمون دا راجایم سی جواننی بادران جهادی غازیان. معلم دار سی بیرگن شہید دیو جوانان فینگی کل جہان. کشمون در آجائیم سی مرکزم نی لغمان فینگی کل جہان. معلم دار سی بیرگی ممن کا گم سبتی ارچو معلم سی عزتی ارچو معلم سی عزتی. سریم سرائی قربان سی میں ناصراسی گران فینگی سم جہان. کشمون در آجائیم سی مرکزم نی لغمان فینگی سم جہان. جمسی ناڑی ناڑی دارو گلا کی نظر کمان پڑی نظر کمان پڑی. جواننی بائی زتان بہارے پینچا گلان معلم دار سے جہان. کشمون در آجائیم سی مرکزم نی لغمان فینگی کل جہان. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. دغه کورونه به تاسې ښکاري. په دې کورونو کې چې کوم سکون دی، کوم ژوند دی او کومه سې مینه وي، باور په خدای وکړئ چې په لویو لویو محلونو او بنګلو کې نه وي. ما د بنګلې ژوند هم تجربه کړی دی او د دغه کورونو ژوند مې هم تجربه کړی دی. ځکه بیا زه قسم کوم چې دغه کورونه چې دي دا له مینې جوړ کورونه دي. دلته مینه، ژوند، ورورولي او سکون هر څه په دغه کورونو کې وي. زه هغه خلک ډېر خوشبخته بولم چې په دغسې کورونو کې ودان وي او په دغسې کورونو کې خپل د ژوند ورځې شپې تېروي.
یو ملک صاحب هم له دې جملې ده چې د کشمون د قریې عمومي ملک دی د اسلامي امارت له لوري. غواړم د سره څو خبرې اترې وکړم. لومړی مننه وکړم چې ملک صاحب ډیرې ته ورغلو، زموږ یې عزت وکړو، زموږ یې میلمه پالنه وکړه، موږ ته قدر راکړ، موږ ته عزت راکړ. دا هغه څه چې د دې سیمې په هغه خټه کې ښکېل شوي دي. شاید چې د ملک صاحب خپل شخصي کمال دا نه وسیل ده چې هر فرد اوسېږي میلمه پال هم دی، میلمه دوست هم دی، په دغه ولس مین دی، په دغه خاوره مین دي. نو همدغه وجه ده چې موږ هم پرې ګران یو. سلام ستړی مو شه ملک صاحب، په خیر راغلی. وعلیکم سلام. هر څه نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست کوو چې دلته راغلی، تاسو نه هم مننه کوو. ډېره زیاته مننه. نوم مبارک دی ملک صاحب؟ صاحب دوست. صاحب دوست، ماشاءالله څومره ښایسته نوم دی. الله تعالی دې په تا باندې دا پیرزو لري. ملک صاحب کشمون او په ټوله کې دغه ساحه څومره ښایسته ده او ډېر خوشبخته یاستئ چې په دغه ساحه کې تاسې ژوند کوئ او ډېر یو جنتي ماحول دی. ته پکې څومره خوشحاله یې سره له دې چې په ټوله افغانستان کې امن دی، خو دغه ځای بیا تل تر تله امنیت کې وي، ځکه که جمهوریت مو که د هغه نه مخکې دورې وي که اوس دی، په دغه ځای باندې الله تعالی یو ځانګړی رحم دا کړی چې امن دی پکې. ته پکې څومره خوشحاله یې؟ بالکل موږ 100% خوشحاله یو، ډېره خوشحاله یو. امن خو ټول افغانستان کې امن ده، دلته 100% امن ده، کوم مشکلات نشته. انشاءالله اسلامي امارت ته موږ ډاډګرنه ورکوو، دلته څه خبره نشته، آزاده فضا کې خلک ګرځي. ډیره مننه. کور دی ودان دا د ولسونو د اتفاق هغه نښې نښانې وي چې د خپل دولت سره اوږه په اوږه ودرېږي او تا غوندې ځوانان راپاڅېږي، دولت ته ووایي چې دلته زه سره همکار یم، دلته چې کومه پیښه کېږي نو اول به زه تا ته احوال در کوم، په ګډه به د هغې پیښې مخنیوی کوو. نو بیا په وطن کې، سیمه کې، په کلي کې، په یو دره کې امن پاتې کېږي. نو ستاسې دغه همکاري د دولت سره 100% اړینه ده، باید همدغسې ورسره اوسېږئ. ملک صاحب موږ دغه مزل هم وکړو، ډېرې اوږدې لارې هم دي، یو ځای پورې موږ په سړک راغلو، موټر مو یو ځای کې ودرولو. دغه سړک تر نیمایي پورې رغول شوی دی. دغه جنتي وطن د منظریانو، یعنی هغه څوک چې چکر وهي، منظرې کوي، د هغو له سترګو پناه دی. وجه دا ده چې دغه سړکونه یې خراب دي. کله تاسې خپل دولت ته عرض شوي ناست چې دغه سړکونه ورغول شي، دلته د بازسازۍ پروژې راوړل شي، دلته کار وشي او دلته زموږ د سیلانیانو مخ را وګرځېږي؟ ولې نه عریضې مرسه کړي دي او والي صاحب مرستیال هم وعدې را سره کړي دي او تر اوسه کوم کار یې نه و شوی، اوس یې وعدې را کړي دي. کاري صاحب زاهدالله چې قرغیو ولسوالۍ ولسوال د هغې وعدې را سره کړي دي چې سږ کال یې انشاءالله خپل امکاناتو باندې څه به کوم، انشاءالله جوړوم به یې. تر اوسه کوم کار نه ده شوی، موږ عریضې کړي دي او غوښتنه کوو د دولت نه چې امن وطن ده، دې ته باید سړک جوړه شي او نورې مشکلاتونه لرو چې سړک نه وي او هلته مشکلاتونه ډېر دي. لکه وګوره دلته مونږ تعلیم برخه کې بې برخه یو، کوم صنفونه نشته. مخکې دلته کلیوالي صنفونه وو، هغه هم بیرته لغوه شو او مرکزي کوم لیسه چې ده هغې ته زموږ رسیدګي د ماشومانو نه کېږي، 4 ساعته یو طرف ته لګېږي چې رفت آمد 8 ساعته لګېږي، هلته رسیدګي نشي کوي. موږ دغه غوښتنه دولت نه کوو. یعنی دلته اوس موږ یو مدرسه، یو کلینیک او یا هم یو ښوونځی هېڅ هم نه لرو؟ نه لاندې صحت دلته نه د نظام کوم دلته خدمات نشته تر اوسه، بیخي خدمات څخه بې برخه یو. ښه، ډېره مننه ملک صاحب. کله تاسې خپل دولت ته عرض شوي ناست یا کوم خیریه موسسو ته چې دغه ځای ته راشي، کلینیکونه جوړ کړي، ستاسې دغه لومړي هغه مشکلات چې دي هغو ته رسیدګي وکړي، کله عرض شوي ناستې تاسې؟ موږ عرض شوي خو تا غوندې ځوانان تر اوسه نه راغلي چې دغه ساحه خپاره کړي هغې ته چې د وویني او نږدې نه. کاري صاحب زاهدالله ولسوال زموږ راغلی اوس بیا تبدیل شوي، اوس اندازه اوس یې بېرته په دې ولسوالي کې وظیفه دنده اجرا کوي، بیرته به انشاءالله څه وعدې کړي دي. تر اوسه کوم کار نه ده شوی. ښه، ډېره مننه ملک صاحب. په دې اړوند راته معلومات راکړه چې په ټول کشمون قریه کې څومره کورنۍ ژوند کوي او د دې تر څنګ څو مکتبونه لرو، څو کلینیکونه لرو او مدارس څومره لرو؟ دلته یو لیسه لرو چې کته اول سیمه کې ده او نور 2 بخشه صحت بخشه کې کلینیکونه لرو. هغه هم ښکته ده، دې نه تقریبا 4 ساعته مزل دی ورته چناره پورې، او یو چناره پورې 3 ساعته ده او بل ته 4 ساعته ده. 4 ساعته دا اخرنۍ چې دغه د ماشومانو زال ورته وایي، دغه کلینیک ده. ښه، ماشومانو زال او تداوی مداوی نه کېږي، د خالي ماشومانو زال د زیږنتون ده. ښه، زیږنتون دی. ښه، ډېر ښه دی. الله تعالی دې ښه لره. دلته د هغه اړوند مې پوښتنه وکړه چې څومره ولسونه دلته میشت دي؟ دغه لویه قریه ده، دې کې 15,000 کورونه میشت دي. 15,000 کورنۍ په دغه دره کې ژوند کوي او دلته خپل د ژوند ورځې شپې. دغه قرغیو ولسوالۍ اولترین لویترین
کرایه همدا ده د قرغیو ولسوالۍ او اړوند قرغیو ولسوالۍ یعنی کشمون کشمون سیمه او معلومات لري چې کشمون څومره بانډې لري څومره کلي لري او د دې ترڅنګ د مکتبونو اړوند قدرت ویلي مدارس لري که نه لري دلته د کلیوالي مدرسه یو لاندې لرو یو لري او الکایي څومره- مدرسه ده الکایي مدرسه د تعلیماتو اسلامي له خوا نه ده ښه او دا دې راته ونویل چې څومره کلي بانډې دي دلته ډېر داسې فکر وکړه په دلته مونږ د کمیسیون له هغه ملي پیوستون لخوا کتل شوي 8 شوراګانې لرو او 8 شوراګانې لرو داسې یو 20 کلي دي 20 کلي دي او بانډې خو به ډېرې بانډې ډېرې دي 20 لوی کلي دي او او بانډې خو ډېرې دي او دلته یو څه ډېر مشهوره دي وایي چې دلته یو چینه ده او اونچ ورته وایي پاس په هغه ځای کې ده وایي او ډیر یخې اوبه دي او دومره یخې چې انسان پکې لاس یو 15 دقیقې نشي ایښودلی آیا دا خبرې اوازې دي که نه رښتیا هم همداسې نه رښتیا ده اوس به انشاءالله جګ شو هغه به نږدې نه ووینې سهار ته به جګ شو څه مشکل نشته سهار ته به لاړ شو او که اوس هم جګېږو شپه هم څه مشکل نه لري خو ښه او کله ورته ورغلی او ورغلی او ډېر ښه هغه ده چینه ده لکه انکشاف وکړي کوم شبکه جوړه کړي کلي ته اوبه هم راځي ډېره په اسانه نو دا خو تاسې خپل دولت سره خبره وکړئ چې دلته یو چینه ده که دلته یې راوړو نو انکشافي پروژه به یو دلته به ښه د هېوادوالو لپاره یو مفیده تمام شي دا یاره انکشاف او ریاست سره هم خبرې کړي دي انشاءالله که وشي بس عرضې هم دغه هغه کړي دي ډېره مننه خدای دې خله ژوندی اوسي ملک صاحب هر سیمې ته چې ورځي هر ولایت ته چې ورځي هر قوم ته چې ورځي یو ځانګړی دود و دستور وي بالکل د هغه ځي خواړه ډېر مشهوره وي مثلا که اوس موږ او تاسې شینوارو ته ځو شینواري زکړی که چېرته کابل ته ځو کابلي پلو که خوست ته ځو هلته ډنډکې او که وردګو ته ځو هغه خړه ښوروا ورته وایي موږ چې کشمون ته راشو دلته باید هغه څه چې موږ یې ځان سره خان زوروم یو څه وخورو باید دلته شیدې ده او پنیر دي مستې ده او د وطني شات پیدا کیږي دغه شیان شته او توتان چارمغ ها دلته پیدا کیږي بالکل پیدا کیږي یعنی دا هغه څه دي چې دلته ځوانان یې خوري او ځکه خو دا ځوانان یې میوه‌جات هر څه پیدا کیږي که نه او ډېره مننه ملک صاحب الله تعالی دې په عزت لره ژوندی اوسې کور دې ودان وروستیو کې درنو هېوادوالو ته دې پیغام څه دی زما د دولت نه نور غوښتنه دغه ده چې انکشافي پروژې موږ ته منظوره کړي لکه چکډیمونه چې زموږ ځمکې آبادې شي او ځوانان هم د خارج ته لاړ نه شي دلته کار زمینه برابر شي ځوانانو ته دا دې هیله د دولت نه داخله ده ډېره مننه کور دې تاسو ودان نه هم مننه الله دې په عزت لره ژوندی اوسې کور دې ودان چې راسره خبرې ترې دې وکړلې ډېره مننه تاسو نه هم خوشحاله اوسئ درنو ملګرو د ملک صاحب صاحب دوست خبرې مو واورېدلې ډېر زیات خوشحاله یم چې دغسې ځوانان ملکان لرو په خپل هیواد کې څومره ښایسته جنتي وطن الله تعالی را کړی دی تاسې دغه منظرې وګورئ دغه وطن وګورئ دا ښایستونه وګورئ دا هغه څه دي چې د انسان زړه او ذهن دواړه خوشحالوي دغه نری نری شمال دغه په شنو بوټو باندې سترګو لګېدل او همدارنګه د دې ځي پاکې رڼې اوبه او د هېوادوالو هغه مینهناکې څېرې میلمه پالنه دا هغه څه دي چې موږ ته یې ځانګړی سکون رابخلی دی تاسې باور په خدای وکړئ چې دلته راغلی یم زړه مې دا نه غواړي چې زه دې بېرته لاړ شم ډېر ښایسته وطن دی ډېر ښایسته ولسونه دي دغه ځوانان وګورئ ټول لګیا دي دلته یو بل سره ډېر د خوشحالۍ شیبې تېروي دا څومره لویه خبره ده چې په خپل هېواد کې یو په ګل ګل افغانستان کې یو د افغانستان سردرو ته ورځو داسې ځایونو ته چې آن د کیمرو له سترګو پټ دي خو په زړه کې مو دا ویره نشته دی چې ګواکې دلته به څه راپېښ شي یا به څه وشي یا به امنیتي ستونزه وي یا به مو غله مات کړي هېڅ دا ستونزه نشته دی دا د الله تعالی یو ځانګړی کرم دی ځانګړی رحم دی چې په موږ او تاسې کړی دی درنو هېوادوالو راځئ د هېواد بېلابېلو ساحو ته لاړ شو هغو ساحو ته چې موږ هغه نه وي لیدلي د هغو ساحو نه لیدنه وکړو د هغه منظرې وکړو هغه وطن وګورو چې زموږ لیدلی ارمان و کشمون به تاسې ډېر نوم اورېدلی وي او ډېری ځل به ستاسې ډېری ملګري داسې وي چې هغوی به ډېر درته وایي چې زه د افغانستان د لغمان ولایت اړوند د قرغیو ولسوالۍ د کشمون کلي یم نو کشمون کلي انځور به تاسو نه ولیدلی زه یې درته ښیم دا د کشمون انځور دی دا یې ښایستونه دي دا جنتي وطن د کشمون په نوم دی ویې ګورئ خوند ترېنه واخلئ او موږ ته راکړئ اجازه موږ به درنه اجازه واخلو ځکه ماښامې شو او موږ هم خپل کلیو ته ځو خپل کور ته به ځو
هغه څنګه وایي چې وخت ته لکه رقیب راته په سر مه ودرېږه لږ خو مې د یار سره په سوال او په ځواب پرېږده. شاید چې بید مې ګډوډ کړی وي خو چې هر څه وي مفهوم مې تاسو ته در ورسو. درنو ملګرو زه اجازه اخلم له تاسې مننه چې راسره وئ. دغه برنامه تر وروستیو شیبو تاسې ننداره کړله. تر بیا ښې چارې. د الله په امان.